ملګرو په ای ای باندې مې سردار جلیل کی سکین ته نازاته ډرامه جوړه کړې ده. راځي دغه ویډیو را سره وګورئ، دغه کلیپ را سره وګورئ او که تاسو هم غواړئ چې دا رقم ویډیوګانې جوړې کړئ ځان ته پر ای ای باندې او ستاسو ویډیوګانې هم وایرل شي، نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده. پر نن ویډیو کې ورته مکمل طریقه درښایم. که چا دا ویډیو نه وي کتلې راځي اول را سره دغه ویډیو وګورئ او بیا ورته د دې د جوړولو مکمل طریقه یعنی پروسس درښایم. سردار احتیاط کوه، دلته مخالفین ډیر دي. شاهین، مونږ له مخالفینو نه ویریږو. تاسو دواړه زما خبره په غور واورئ، بې احتیاطي مه کوئ. سمه ده، مونږ به ډیر احتیاط کوو. نازه، اوس مونږ تیار یو، راځه چې مخته لاړ شو. هو راځئ یو ځای مخکې لاړ شو. زه هم تیار یم، راځئ. شاهینه، مونږ به تل یو د بل ملګري یو. هو سرداره، زمونږ دوستی به تل همداسې وي. شاهینه، اوس زما کار ښه روان دی، خو زه تا نه هیروم. زه ستا په کامیابۍ ډیر خوشحاله یم. شاهینه، ته نن ډیر خاموش یې، څه خبره ده؟ هیڅ خبره نشته، یوازې لږ ستړی یم. شاهینه، ته راته رښتیا خبره نه کوي. سرداره، هر څه سم دي، ته اندېښنه مه کوه. ګر دوستانو څنګه چې تاسو دغه ویډیو وکتله، که غواړئ چې دغه رقم ویډیوګانې ځان ته پر ای ای باندې مکمل فری جوړې کړئ په خپل موبایل کې، نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره د ملګرو دوستانو. دا ویډیو ما په ټیک ټاک باندې اپلوډ کړی وه، خو زیاتو ملګرو ما ته کمنټس کړي وو چې موږ ته د دې طریقه راوښایه. تاسو را سره کمنټونه هم په سکرین باندې کتلی شئ چې هر ملګري په کمنټ کې ای ای لیکلي دي. سره نو ملګرو دوستانو ویډیو به را سره تر اخره پورې ګورئ. په نن ویډیو کې ورته مکمل طریقه درښایم د ماشومانو په شانتې. نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده. که تاسو هم غواړئ چې څه زده کړئ او ای ای کورسونه زده کړئ، نو ملګرو دوستانو راځي ویډیو شروع کوو. ویډیو ډیره زیاته نه اوږدومه، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې یوه غوښتنه لرم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ سمی سکیل ایچ بي دغه چینل دی، در سره لازم له داسې خوندورو ښایسته او زبردست ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل ایکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت ملاویږي. راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو دوستان، زه د موبایل سکرین ته راغلم، خو تر ټولو مخکې تاسو خپل موبایل داسې تاو کړئ چې تاسو د هر څه نه خبر شئ او د هغې نه بعد تاسو چیټ جی پی ټي به اوپن کړئ. چې ټوله طریقه درښایم ملګرو دوستانو، ای ټو زیډ د ماشومانو په شانتې. چیټ جی پی ټي ته به دغه لیکل ورکړئ، دا لیکل به تاسو ته کوم ځای نه راغلی، دا به درته هم په دغه ویډیو په اخره کې درښایم. سره دا لیکل به تاسو ته کوم ځای نه راغلی، دا ډېر ښکلي لیکل دي. سره دا لیکل ګوره ما چې څنګه ورکړل، ما ته یې 10 کهانیانې ولیکلې. که تاسو د خپلې خوښې کهانیانې دې کې خوښه شوه، نو ملګرو دوستانو د دې نه راولئ. سره لاندې مایک به ووهئ، تاسو ته به دا ریکارډینګ شروع شي. سره دا ټولې کهانیانې به تاسو ته چیټ جی پی ټي په خپله ریډینګ کې یعنې پړاوی درته سي، تاسو بیا اورئ چې کومه کهاني ستاسو خوښه شوه هغه نمبر ورته ولیکئ. که دې کې ستاسو خوښه نه شوه، د خپلې خوښې ورته کهاني لیکلی شي. سره دې کې به زه اوس ګوره دغه 8 نمبر کومه کهاني ده دا زما خوښه شوه که نه، نو زه به سمپل ساده دلته کې ورته چی ولیکم. سره کله چې ما چی ولیکله او ور سینډ مې کړه، نو بیا به ما ته ملګرو دوستانو د دغه کهانۍ ریلیټډ دی به ما نه کرکټران غواړي، یعنې په دې کې څومره کرکټران دي، څومره کسان دي. سره ما ته وګوره، ما ته ویل وي د خپلو کرکټرانو انځورونه ما سره شیر کړه، که هغه یو وي، که دوه وي، که پنځه وي، که لس وي، چې څومره وي. سره ملګرو دوستانو، زه به سمپل ساده په دې مایک باندې کلیک وکړم او زه به ترې تپوس وکړم چې ته ماته ووایې چې څو تصویران در سره شیر کړم، د سړو در سره شیر کړم، که د ښځو در سره شیر کړم، او په دغه سټورۍ کې څو کسان دي. سره ملګرو دوستانو، په وایس کې به ورته سمپل ساده تاسو دغه رقم ولیکئ او به وایئ ورته، ښه وایس ورته کوئ، لیکل که تاسو ته نه درځي لکه زما په شان دي. نو ملګرو دوستانو، ما ته صرف وویل چې 2 سړي دي پکې، په دې کې نور څوک نشته، یعنې زنانه پکې نشته یا پکې زیات کسان نشته. سره زه خو په یو شارټ سټوري جوړوم ستاسو دپاره، نو ځکه ورته ما داسې ویل. نو ما دلته کې صرف د جلیل کسکین نه سوري د شاهین او د سردار تصویران مې راواخیستل، دغه مې ورسره شیر کړل. او ملګرو دوستانو، په مایک باندې مې کلیک وکړو، دا لاندې مایک نه دی، په دې باندې مې کلیک وکړلو او ورته مې سمپل ساده وویل میں نے آپ کے ساتھ 2 پکچر شیئر کیا. جو پہلی نمبر تصویر ہے اس آدمی کا آرمی کپڑے ہے، ان آدمی کا نام سردار ہے. یعنی دا پهلنی چې کوم د آرمی کپړې دا سردار دی او دا چې کومې تورې کپړې دا شاهین دی. نو د وپېژندل، د ما ته ویل چې دا شاهین او سردار دی او که نه دی. ما ورته ویل او دی، وایي ښه یس ټایپ کا. نو یس مې چې څنګه ټایپ کړلو ملګرو دوستانو، نو دوی ما ته مکمل ګوره داسې راته وویل چې ته اردو کې سټوري جوړې که انګلیش کې. ما مایک باندې بیا کلیک وکړلو، ما ورته هر څه ما ته په انګلیش کې ولیکه، خو صرف چې ډایلاګ کم دی دا ما ته په پښتو لینګویج کې ولیکه، ځکه چې زه په پښتو لینګویج کې غواړم چې ویډیو جوړه کړم. سره ملګرو دوستانو، تاسو ته به هم دغه رقم وایي ویډیو ای ټو زیډ وګورئ چې د هر څه نه خبر شئ. نو ما ته د مکمل سټوري ولیکله، ښه په دې کې ګوره ډایلاګونه هم دي، هر څه دي ای ټو زیډ، ایمیج پرون. زه تاسو ته یو شی ملګرو دوستانو درښایم لکه د ماشومانو په شان. تاسو را سره کتلی په دې کې دا ډایلاګ چې کم دی دا یو یې لیکلی، د دویم کس دپاره یې نه یې لیکلی، تاسو را سره کتلی شئ.
ملګرو دوستانو په ټولو کې داسې کړي دي د یو دپاره په انګلیش کې لیکلی او د یو دپاره پښتو کې سره نو زه به سمپل ساده اکثر کله نه کله داسې مسلو کې یا پوه نه شي چیټ جی پی ټي سره کنې ما چې کوم پلني لیکل ورکړي د هغې د وجې مکمل پوهېږي خو بس څه مسله کیدی شي نو ما ورته بیا په ما کلیک وکړلو او سمپل ساده مې ورته ولیکل چې دا ډایلاګونه دواړه په پښتو لینګویج کې ماته راکړه سردار هم پښتو کې خبرې کوي او شاهین هم پښتو کې خبرې کوي او 8 سکنډه یو ډایلاګ جوړوه یعنی یو پرومپټ 8 سکنډه جوړوه ملګرو دوستانو دغه څه لیکل مې ورته وکړل وایس مې ورته وکړل هغې زما وایس دغه ته کنورټ کړلو څیره لیکلو ته اوس یې راته ډایلاګونه جوړ کړل او دواړه ډایلاګونه یې په یو پرومپټ کې یو دغه کې جوړ کړلو څیره ملګرو دوستانو راځي اوس به موږ دغه پرومپټ نه موږ ویډیو جوړو تصویران به ترې جوړو هغه به ایډیټ کوو دا هر څه به درته ښایم څیره په لومړي کې چې کوم لیکل ما د ورکړي دي هغه لیکل به در کومه هغه لیکل ځان سره به یاد ساتئ هغه لیکل به ځان سره سیو کوئ څیره ملګرو دوستانو ویډیو بیا مو ګورئ که پوه نه شوئ زه به اوس دا پلنې کم سینې چې لیکلې دا به زه را کاپي کړم څیره د کوم ځای نه به تر کوم ځای کاپي کوم دا به تاسو داسې را کاپي کوئ ګوره ملګرو دوستانو سیده پلنې چې سین تر دغه پورې دا 8 سکند ویډیو پرومپټ د دې نه لاندې به یې نه کاپي کوئ د دې نه پورته یې را کاپي کوئ څیره را کاپي مو کړو نو تاسو به دغه یو اپس ته راشئ دا اپس کم یو دی دا ګوګل فلو اپس دی بره درته نو ښکاري ملګرو دوستانو په نیو باندې به کلیک وکړئ څیره د دې د لاګین کېدلو طریقه هم در ښایم د دې د انسټالولو طریقه هم در ښایم هر څه در ښایم خو اول را سره کار وګورئ کار زده کړئ څیره ملګرو زه به دغه ځای نه په پلس ایکن باندې کلیک وکړم د دغه نه به زه 2 ایمیج ور اپلوډ کړم یو د شاهین او بل د سردار ملګرو دوستانو انځورونه مې ور اپلوډ کړل بیا مې ورسره دغه لیکل وکړل او دا به په دې لاندې ګوره ورته په دې کې تاسو کم ریشو کې تصویر جوړوئ 2 جوړوئ 4 جوړوئ تصویران به دې تا ته مکمل فری جوړي ښه او د ویډیو دې تا نه کریډټ کټ کوي نو تصویران فری پې جوړولی شي د ورځې په 500 600 700 تصویران هم جوړولی شي هغه هم فری نو ملګرو دوستانو بس ما ریشو د ټیک ټاک ورکړل او تصویر ما غشي باندې کلیک وکړل تصویر جوړېدل شروع شول او تاسو را سره کتلی شئ چې تصویر یې ماته د شاهین او د سردار جوړ کړلو څیره ملګرو دوستانو اوس به د دې نه ویډیو موږ څنګه جوړو نو تاسو به بیا چیټ جی پی ټي ته راشئ ملګرو دوستانو سمپل ساده ښه دلته کې تاسو 8 سکند ویډیو جوړوئ هر څومره جوړوئ تاسو جوړولی شئ په اسانۍ سره کله دا مو تاسو سلیکټ کړلو بیا به چیټ جی پی ټي ته راشئ د پلنې سین کم دا 8 سکند ایمیج پرومپټ نه لاندې کم لیکل دي دا به تاسو تر اخره ډایلاګ پورې را کاپي کوئ یعنی تر اخر دویم سین پورې به را کاپي کوئ نه دا دویم سین به نه را کاپي کوئ لاندې چې کوم دی سره تر دغه پورې به را کاپي کړئ بیا به دلته کې راشئ او دلته کې به پیسټ کړئ او ملګرو دوستانو دا سپین کم غشی دی دا به ووهئ نو تاسو سره به ویډیو لوډینګ شروع شي ګوره ورته ملګرو دوستانو زه چې کله په دې باندې کلیک وکړم په غشي باندې نو تاسو را سره کتلی شئ چې ملګرو دوستانو ما سره ویډیو په جوړېدو باندې شروع شوله ښه بره تاسو را سره سیکنډونه کتلی شئ که نه ویډیو په جوړېدو شروع شوله نو سمپل ساده ډېره اسانه طریقه راځي یو 2 ویډیوګانې درته نور هم جوړم بیا درته ایډیټینګ در ښایم ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم ملګرو دوستانو سره ویډیو جوړه شوه تاسو را سره ریزلټ یې وګورئ اینده ښه زبردستې خبرې اترې هر څه کوي سره یو سیټ ته سردار دی او بل سیټ ته شاهین دی په اخره کې به درته ریزلټ هم در ښایم چې ویډیو څنګه جوړه شوې ده ملګرو دوستانو ویډیو به څنګه ډاونلوډ کوئ د دې طریقه هم درته در ښایم مشکل نشته راځئ دویم سین جوړو ښه ملګرو دوستانو بیا چیټ جی پی ټي راغلم دا دویم کم سین دی دا مې تر ایمیج پرومپټ مې دا مکمل را کاپي کړلو دلته کې مې بیا د شاهین او د سردار تصویر ورکړلو سره او بیا مې په غشي باندې کلیک وکړلو نو تاسو را سره کتلی شئ چې زما سره دویم تصویر جوړېدل هم شروع شول سره تصویر به جوړ شي د تصویر نه به بیا مونږ ویډیو جوړو همدغه طریقه ده دوباره بیا هم ویډیو کتلی شئ بیا هم کتلی شئ بیا هم طریقه زده کولی شئ په دې باندې لیکل راغله که تاسو دوباره جوړوئ بیا هم جوړولی شئ مکمل فری دی سیده مشکل نشته دی خو به زه بیا نه جوړم راغلم دوباره او دا کم دویم سین دی ګوره د دې نه لاندې تاسو راکوي شئ دا ویډیو پرومپټ چې کوم دی دا به تاسو مکمل را کاپي کړئ دې سره دا ډایلاګونه دي دا به هم را کاپي کوئ ها نو بیا به راشئ دلته کې به پیسټ کوئ او په دې کې شي باندې به کلیک وکړئ ستاسو ویډیو به جوړېدل شروع شي که چېرې تاسو ته مطلب دې باندې تاسو ډېرې ویډیوګانې جوړې کړئ بیا نورې نه جوړې دي د هغې طریقه درته هم در ښایم ملګرو دوستانو هر څه به درته په دې ویډیو کې A to Z د ماشومانو په شانتې در ښایم سره نو زده کړه وکړئ او څه زده کړئ او کار پې شروع کړئ ملګرو دوستانو دویمه ویډیو ما سره جوړه شوه تاسو را سره کتلی شئ ریزلټ چې څومره خوندوره ویډیو ده سره ویډیوګانې به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ په ویډیو باندې کلیک وکړئ لاندې ډاونلوډ راغلو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ دا ویډیو به تاسو سره ګیرلی ته لاړ شي سره دوباره زه بیا راغلم د شاهین او د سردار تصویر مې ورکړلو دلته چیټ جی پی ټي ته راغلم او دریم چې کوم سین دی د هغې ایمیج پرومپټ ما را کاپي کړو صحیح نه چې کله مې را کاپي کړلو دوباره مې بیا همدلته کې د شاهین او د سردار تصویر نه لاندې پیسټ کړلو او تصویر جوړېدل بیا ما سره شروع شول ملګرو دوستانو تاسو ما سره کتلی شئ همدغه طریقه ده یار ډېره اسانه طریقه تاسو پې بیا هم نه پوهېږئ نو بیا هم ما نه تپوس کولی شئ او طریقه درته ښودلی شم ویډیو جوړېدلو دپاره په تصویر باندې کلیک وکړئ ایمیج کم پرومپټ دی دا به تاسو را کاپي کړئ سیره غشي هم دله هر څه له زه ورکوم ځکه چې تاسو پې هر څه باندې پوه شئ چې کله مو دغه لیکل را کاپي کړل بیا د دغه تصویر لاندې دغه لیکل ورکړئ دوباره او بیا په غشي باندې کلیک وکړئ نو د دغه تصویر نه به هم تاسو سره ویډیو جوړه شي نو 3 ویډیوګانې
الریډي موږ سره جوړې شوي سره تاسې به تاسو سین بای سین ویډیوګانې جوړوئ ملګرو دوستانو چې کله تاسو سره کمپلیټ ویډیوګانې جوړې شوي بیا به تاسو ایډیټینګ کوئ ایډیټینګ به تاسو څنګه کوئ دا هی طریقه درته هم درښایم سره نو دغه ویډیو هم موږ سره جوړه شوه او دا ویډیو به زه هم ډاونلوډ کړم سره دا ویډیو مې هم ډاونلوډ کړه یو سین درته بل هم جوړوم بیا به زه د شاهین او د سردار تصویر ورکم سره ستاسو د مطلب زده کړې دپاره چې مطلب مکمل سټرانګ شي سره مکمل زده کړه مضبوطه وکړئ دا څلورم سین چې کوم پرونټ دی ایمیج والا دا مې را کاپي کړلو دا لاندې مې پرېښود سره دا د ویډیو پرونټ دی ګوره دا مې چې کله را کاپي کړلو دلته کې مې بیا ورکړلو بیا یې زما سره تصویر جوړېدل شروع کړل همدغسې به تاسو سره تصویر جوړېږي د تصویر نه ویډیو جوړوئ سره د دې ایډیټینګ به هم درښایم بیا راغلم چیټ جی پي ټي ته دا کوم ویډیو پرونټ دی دا به هم زه تر ډیلاکو پورې هر څه را کاپي کړم ډیلاک یې پکې تاسو چینج کولی هم شئ د خپلې خوښې هم لیکلی شئ ښه چې څه ستاسو خوښ وي خو که تاسو ته لیکل نه درځي بیا یې درته دیم ښکلي ښکلي درکوي همدا ډایرکټ راخلی او ورکوئ ما هم دا ډایرکټ ورکړل تاسو په مخامخ ما کمپلیټ ویډیو جوړه کړه او کمپلیټ ریزلټ به تاسو را سره ګورئ ملګرو دوستانو صحیح ده نو ملګرو دوستانو دوباره بیا ویډیو شروع شوله د لوډینګ شروع دی تصویر نه ویډیو جوړېدل شروع دي سیره تاسو را سره کتلی شئ چې ویډیو جوړه شوه او دا به هم زه ډاونلوډ کړم سیره نو ملګرو دوستانو ټولو ویډیوګانې ما ډاونلوډ کړلې اوس راځئ چې زه درښوایم چې دا کم یو ایپس دی که تاسو سره پلی سټور وي نو پلی سټور نه هم ډاونلوډ کولی شئ اپل سټور نه هم ده فلو په نوم باندې دی ګوګل فلو په نوم باندې دغه ایپس دی ملګرو دوستانو چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه رقم انټرفیس په راشي سیره ملګرو دوستانو لاندې ګوره دا ویډیوګانې پکې ما جوړې کړلې دي نه په دې باندې ما کلیک وکړلو که نه دغه ویډیوګانې پکې ما جوړې کړلې سیره په دې کې بیا تاسو نورې ویډیوګانې هم سبا جوړولی شئ که کریډټ ختم شي که نه بیا هم تاسو له درکوي نه دوباره پکې زم تصویر بیا هم جوړوم لکه کریډټ ختم نه دي خو هسې ستاسو د پوهې دپاره نه بل تصویر هم پکې ما جوړ کړل ښه ښکلي تصویران هر څه پکې جوړېږي ډېر زبردست ایپس دی سیره که نه انسټال یې کوئ پیدا ترېنه اوچته کوئ او دغه رقم ویډیوګانې پرې جوړې کوئ سیره او درته زه هغه لیکل هم در کوم خو د هغې نه بعد اینده ګوره چې کله تصویر جوړ کړئ بیا د ویډیو پرونټ راوالی بس راځي ویډیو ډېر زیات اوږدېږي که بیا هم کوم ملګري نه پوه شي دوباره ویډیو ګورئ انشاءالله پوه به پرې شئ سیره ملګرو دوستانو زه به د دې ځای نه راغلم مکمل طریقه در ښایم سیره بره ګوره تاسو دا کوم ایس دی په دې باندې چې ما کلیک وکړل دا زما ایمیل دی او 2 کریډټ پکې لا اوس هم پاتې سیره که دا لکه مثال یو ایمیل کې کریډټ ختم شي لاندې پکې ملګرو دوستانو تاسو بیا راکوز شئ او بل نوې ایمیل ورکړئ تاسو سره به خامخا یا 2 ایمیل یا 3 ایمیل پلی سټور اکاونټ به تاسو سره لازم موجود وي سیره نو دلته کې ما یو ورکړی دی سیره ملګرو دوستانو زه چې بل ورکوم نو تاسو به دوباره په ایس باندې کلیک وکړئ لاندې د سین اپ ته په دې باندې به کلیک وکړئ اکاونټ به تاسو سره لګ آوټ شي سیره د دغه ځای نه تاسو پکې دوباره بل اکاونټ ورکړئ ګوره ورته ما پکې نوې بل اکاونټ ورکړلو دا د جوړېدو طریقه هم همدغه ده سیره لاندې دغه کم 2 غشي دا به تاسو ټیک کړئ او نیکسټ به ووهئ سیره ملګرو دوستانو لاندې بیا ګوره دا سپیس سپینه بټن چې کوم راغله که نه لږ لوډینګ به کوي در سره دا به تاسو ووهئ لږ به پکې سکرولینګ وکړئ دا به تاسو ووهئ سیره نو اکاونټ به تاسو سره کولو شي ملګرو کله چې تاسو نوې ویډیو جوړوئ نو تاسو به په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ او کله چې تاسو کریډټ چیک کوئ نو تاسو بره چې کوم ایس ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ په دې کې 50 کریډټ دي تاسو ته ښکاري دا به تاسو ته په هر ایمیل کې روزانه 50 کریډټ درکوي که ختم شي بیا هم درکوي سیره او بله دا خبره که تاسو د ورځې په ډېرې ویډیوګانې جوړوئ نو تاسو ورته بیا ایمیل بدلوئ نو بیا به تاسو سره هم کار کوي دا تصویران مکمل فری جوړوي راځي اوس زه د ایډیټینګ طرف ته او ویډیوګانې چې کومې ما جوړې کړې هغه به موږ څنګه ایډیټ کوو او په کوم ایپ به نو د ایډیټینګ دپاره زه انشوټ ایپس استعمالوم ما اوپن کړلو په ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ او له دغه نه به تاسو هغه ویډیوګانې راوالی کوم چې تاسو جوړې کړې وي سیره ملګرو دوستانو ما خو راواغېستلې سیره اوس به د دې ایډیټینګ موږ څنګه کوو مکمل A to Z طریقه در ښایم چې داسې ایډیټینګ تاسو وکړئ چې بالکل پرې څوک نه پوهېږي سیره ډېر ښکلی ایډیټینګ ملګرو دوستانو په دې ګوره چې کله تاسو دا کوم کلیپونه جوړ کړئ په دې کې د پین آیکن راځي سیره ورکوټي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې کې به پیلنې ووهئ نو دا به ډېره زیاته چې یو پارټ ختمیږي بل راځي بالکل به چاته پته نه لګي نو په ټولو کې به پارټونو کې به دغه شی ووهئ او دا پیلنې ټرانزیکشن به پرې آن کړئ سیره ملګرو دوستانو نو دې سره به ستاسو ویډیو ډېره زیاته ښکلې ښکاري او مکمل یو ویډیو به ښکاري مکمل ریل به ښکاري سیره ملګرو دوستانو نو چې یو ویډیو پارټ ختمیږي او بل شروع کېږي ډېر ښکلی به راځي سیره ملګرو دوستانو همدغه طریقه ده د ټولې ویډیو سیره د ټولې بیا په دې کې به ګوره تاسو ځان دپاره نورې افیکټ ښکلي غونځې کې خوښې کړي چې دې سره ستاسو ویډیو نوره هم ښکلې ښکاري نو ملګرو دوستانو ما په دغه رقم ولګولو دا یو تاسو هم پکې چیک کړئ او چې کوم مو خوښ شي هغه پرې ولګوئ ملګرو دوستانو انشوټ ایپس هسې هم تاسو انسټال کړي کتلي به مو استعمال کړي به مو که نه مو استعمال کړي بل کوم ایپس استعمالوئ کپ کټ وي یا کین ماسټر وي هر یو وي په هغې کې تاسو په خپله خوښه ایډیټینګ باندې وکئ پکې سیره یا که ایډیټینګ نه درځي دا ما پکې ښه په سلو کړي تاسو ته هر څه ما ښودلي دي سیره په دغه طریقه باندې پکې تاسو ایډیټینګ کولی شئ په اسانۍ سره نو ملګرو دوستانو که تاسو پرې لایک بټن پرېږدئ نو دلته کې به تاسو راشئ دلته کې به سمپل ساده ولیکئ لایک سیره یا تاسو پرې فالوور پرېږدئ یا پرې سبسکرایب پرېږدئ هر څه پرېږدئ تاسو به ولیکئ سیره زه به د دې ځای نه پکې ګوره یو لایک بټن راواخلم یا به یو لایک دغه راواخلم دا زما خوښه شو دا ما راوایستو سیره دا مې زه ګوره دوباره راغلم بیا مې فالوور ولیکل
ګوره دې کې د فالو بټن راغله دا مې خوښه شوه دا مې پرېښودله دا بس ښه ښکلي په خپل ځای باندې پرېږده ښه ښکلي ملګرو دوستانو دغه وه د ویډیو جوړولو ایډیټینګ مکمل طریقه اوس هغه کم پیل اثر کې چې کم لیکل ما درکړي وو هغه لیکل به تاسو د کم ځای نه راخلی د هغې طریقه درته هم درښایم او بس دغه وه د ویډیو جوړولو نو ملګرو دوستانو ویډیو موږ سره سیو شوه راځئ چې اوس زه تاسو ته هغه لیکل ټول درکم کم چې ما د ویډیو په پیله کې چیټ جی پی ټي ته ورکړي وو نو هغه لیکل را سره هم تاسو ترلاسه کړئ ملګرو ویډیو تر دې ځای پورې وه خو تاسو به هغه لیکل څنګه ترلاسه کوئ کوم چې ما چیټ جی پی ټي ته په لومبۍ کې ورکړي وو که هغه لیکل تاسو ترلاسه کول غواړئ نو ملګرو دوستانو تاسو زموږ یوټیوب چینل پروفایل ته راشئ پروفایل نه لاندې واتساپ ګروپ لینک دی په دې باندې کلیک وکړئ په دې کې به ما شیر کړي وي صحیح ده وایس به مې هم ورپسې کړي کله دغه طرفه تاسو نه شول راغیستی نو په لومبني کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلو شي لیکل به میلو شي یا به لینک میلو شي صحیح ده او تاسو ته به په ډسکرپشن کې هم دغه لیکل میلو شي چې کوم ما دغه چیټ جی پی ټي ته په لومبۍ کې ورکړي وو صحیح ده ملګرو دوستانو نو دا به تاسو ترلاسه کړئ او دویمه خبره تاسو خو به د ویډیو جوړولو مکمل طریقه زده کړي وي او که غواړئ چې د دې لپاره یوټیوب چینل ځان دپاره کریټ کړئ جوړ کړئ ملګرو دوستانو نو په هغې باندې هم ما یو ویډیو جوړه کړې ده تاسو موږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ کله تاسو زموږ د یوټیوب چینل پروفایل ته راننوځئ نو ملګرو دوستانو لاندې به پکې لږ شانتې سکرولینګ وکړئ د سکرولینګ نه بعد به پکې تاسو سره ملګرو دوستانو دغه ویډیو راشي دغه ویډیو وګورئ مکمل طریقه زده کړئ په پښتو لینګویج کې په ما مکمل کمپلیټ کورس جوړ کړی چې تاسو څنګه د یوټیوب چینل جوړولی شئ څنګه یې وایرل کولی شئ ویډیو ورته څنګه اپلوډ کولی شئ دا هر څه ما په ډیټیل سره ویلي که دا ویډیو تاسو وکتله ډېر څه به زده کړئ نو لازم دغه ویډیو مو ګورئ او د یوټیوب د جوړولو مکمل طریقه زده کړئ او راته ملګرو دوستانو په کمنټ کې ووایئ چې راتلونکې ویډیو درته په څه شي باندې جوړه کړم او دا ویډیو څنګه وه او ملګرو دوستانو ویډیو مو خوښه شوه او که نه که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کمنټ او شیر کول مه هېروئ او که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سمی سکیل ایچ بي دغه زموږ د یوټیوب چینل دی در سره لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکې ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي په بله ویډیو کې به میلاویږو پر وی الله مو سپارم